11 کالو ماشوم د پیښور ټیک ټاک یې جوړو کور کې تمانچه پرته ده تمانچه راغسته د هغې سره ټیک ټاک جوړو او ځان یې ویشته دی سوچ کوئ نو د 11 کالو ماشوم سره موبایل دی او هغه هم خپل دی او چې کله وله بیا د پلار نه تپوس کوي د رونو نه نو وایي چې دا ورته سکول والا وي چې غالبا په دې د پټرولو پر هغه کې درې ورځې بس چوټي وه د سکول نو وی چې تا ته موږ په دې باندې آنلاین کار درلیږو نو په هغې باندې به وایي ما ته وی چې زما په موبایل به ورته رالیږه نو وایي زه به تلم کار له ما سره به د خپل موبایل ضرورت و نو بیا به وایي د هغې د وجې نه ما ته تکلیف و نو ما وله مجبورا واغسته موبایل وایي دله مې واغسته او د بل مشر له مې واغسته نو موبایل یې وله واغستې د سکول والا د وجې نه چې دله د 11 کالو ماشوم له ته موبایل واخله نو هغه لګیا دی هغه په ټیک ټاک جوړوي هغه په ټیک ټاک جوړوي نو په ټیک ټاک جوړولو کې کور کې تمانچه راغستې ده او هغې ځان ته نیولې ده او ځان یې ویشتی دی او په ټکي باندې چې کوم دی نو هلته مړ دی نو داسې د نن نه خو دا ټیک ټاک نه کوو نو څوک په هغې کې سکول والا بدناموي چې تاسو ورته ولې د موبایل وي څوک په هغې کې مور او پلار بدناموي خو دا زما وروڼو دا ټوله معاشره داسې روانه ده دا ټوله معاشره دې طرف ته روانه ده که مونږ او تاسو د خپلو بچو غم ونه که بل د بل سړي څه کار دی د بل سړي کار څه دی چې هغه زما د بچي خیال ساتي او هغه زما بچی چې کوم دی نو په هغه باندې خیال ساتي او په هغه باندې خفه کېږي د هغه خو د سکول والا څه دی د هغه پیسو سره کار دی سل زله چې کوم دی ستا بچی کار څه کوي هلته کې 5-6 غنټې به ځان سره ساتي بیا به راته وایي کور کې وله ټیویشن ونیسه نو دا 5-6 غنټې د هلته څه کول تاسو زموږ د مدرسې طالب علم چېرته لیدلی دی چې د کتابونو طالب یو هغه ځان له په کور کې ټیویشن هم نیولي نه داسې چېرته هم نه کېږي دا معاشره دې طرف ته روانه ده زموږ پښتانه خاص طور باندې د رشتې په ټایم کې په دغه ټایم کې ګورې دوکه شي هغه دننه لاړ شي او جینکې ګوري زنانه ګوري د رشتې په ټایم کې غټه غلطي د هغې نه کېږي ته د رشتې په ټایم کې سړی ګوره بار سړی سره ملاویږي او سړی ګوره چې آیا دا سړی د په خپل کور باندې کنټرول شته که نشته چې ته د سړی انتخاب وکړې چې د کم سړی په خپل کور باندې کنټرول برابري په زنانو باندې په لوریانو باندې په خوریانو باندې ته په هغه کور کې رشته کوه ځکه چې داسې سړی وایي دا سخت مزاج دا سخت مزاج نه د په خپل کور باندې کنټرول دی او زموږ پښتانو به مخکې په رشته کې دا کتل چې د کم کس په خپل کور باندې کنټرول نو هغه کور ته به رشته لیږله وایي په دې کور کې رشته وکړې د ده ښځه د ده لور د ده خور دا به په کنټرول کړي نن سبا زموږ خلک چې رشته لیږي نو هغه جینکې ګوري دننه زنانه ګوري بار سړی کار سینګوي نو دا یاد ساته دا یو پوینټ په دې کې زموږ پښتنو نه ډېره زیاته غټه غلطي اوس کېږي مخکې به دې سړي کتل چې د سړی به په علاقه کې روب و دبدبه به وه عزت به و په کور باندې به کنټرول و نو هغه کور کې به رشته کوله نن سبا هغه کار الټه شوی دی زنانې ګوري بس زنانه چې ښکلي او یا زنانه ورشي او هغې سره خپل په خبرې اترې او سړي ته نه اکثر خبر هم ني نو چې داسې زنانه ته راولې ډېر زیات ګورې یو نه زه درته په سلګاو ښیم په سلګاو چې دا د پردو جینکو د وجې نه د دنیا نه لاړل هلکان څنګه ځکه چې بار سړی کمزورې دی د هغه په کور باندې کنټرول نشته دننه زنانه چې کوم دي د هغې به هر خلکو سره رابطې دي د هغې تعلقات دي کله چې دې رشته ولیږي او رشته ورسره وشي کویدن وشي او بیا واده ته وخت نږدې شي نو په سوونو درته زه ښیم ما ځان سره څه وخت کې لیکلي مو چې دا د دې وجې نه دا هلکان لاړل هغه د ځانه غریب خبر هم نی هغه نوجوان بس دلته د ده خو د دې خو د کور نه هلک سره او خلکو سره تعلقي وایي زه خو پلانکي له ورکړم او په پلانکي ځای کې دی او په پلانکي ځای کې کار کوي هغه خبر هم نی لاړ شي ورته په لار کې ورته ناست دي د هغه هلک نه په لاره کې ډز وباسي معلومات کېږي یاره ستا او چا سره دشمني ونه ده ما خو چا سره هم دشمني نه وه د هلک چې پته ولګي یاره اوس لږ وخت مخکې کویدن کړې وه یا لږې ورځې بعد د ده واده را روانو واده را رواني نو هلته نه ټول پلانینګ چې کوم دی هغه جینې کړی دی او دا غریب د څه نه خبره نه دی داسې نوجوانان په سلګاو لاړل د دنیا نه غریب د څه نه هم نی خبر صرف یو کور کې رشته کړې ده او هغې چې کوم دی نو مخکې د سړی کمزورې دی د هغې تعلقات مخکې ډېر دي
نو د هغه تعلقاتو په بنیاد باندې پکې نوجوانان خپل کچا کچا لاړل د دنیا نه نو په خپل کور باندې کنټرول پکار دی او په داسې کور کې پښتنو له پکار دی رشتہ وکي چې هغه سړی ته ګوري چې د خپل کور کنټرول شته کې نشته په علاقہ کې روب دبدبه شته کې نشته دا سینه چې دغه سړی د سره کور کې څوک خبره نه مني او په کور باندې سره کنټرول ني په داسې کور کې چې ترشته وکي نو چې دغه په خپل کور کنټرول نشته نو دغه کور د زنانو بس حالي